السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د ایرلینډ دویم کم ون ډے میچ چې هغه د باران د وجې نه لغوه شو، د باران د وجې نه ختم شو، خو یو خاص خبره، یو ډیره مهمه خبره او د افغانستان په ګټه خبره پکې دا ده چې یاره هغه افغانستان دپاره دغه سیریز کې مطلب ډیره غټه فایده دا وشو چې افغانستان اولنی ون ډے میچ په خپل نوم باندې کړی دی. اولنی میچ ون ډے میچ ګټلی دی. دویم میچ نن چې کوم هغه ډرا شو، مطلب د باران د وجې نه. دریم کم ون ډے میچ چې دی ایرلینډ ټیم ته مشکلات پیښ شو. ایرلینډ ټیم به کوشش کوي چې دا میچ وګټي او سیریز برابر کړي، او افغانستان ټیم به کوشش کوي چې میچ وګټي او سیریز د یو سره سیریز د 2-0 سره ختم شي او افغانستان ټیم دغه سیریز وګټي. نو افغانستان دپاره یو ډېره غټه او ډېره ښایسته او یو ډېره بهترینه او زرینه مقابله په لاس باندې چې ایرلینډ ته په دریم ون ډے میچ کې شکست ورکړي، ماتې ورکړي او د ایرلینډ دغه دریم ون ډے میچ وګټي او افغانستان په دغه سیریز کې کلین سویپ ورکړي ایرلینډ ټیم ته. که موږ تاسو وګورو، رحمان الله ګربز په تیر میچ کې مطلب بهترین پرفارم شو کړی، ورسره ابراهیم زدران، ورسره محمد نبی، ټول کانو ډېر بهترین پرفارم شو کړی. خاص کل ننګیالي خروټي چې کوم کیچ اغستی او د ډوکرل کیچ اغستی و، هغه ډېر بهترین بیټسمین دی. په هغه ټیم کې چې هغه کیچ هغه نه وی اغستی کېدای شي ایرلینډ دغه میچ ګټلی وی، خو ډېر یو سخت کیچ او ډېر یو ناممکن کیچ واغستو، ممکن ترې راوستو. همدغه وجه وه چې یاره د ښه فیلډینګ په وجه باندې افغانستان اولنی ون ډے میچ په خپل نوم باندې کو. ټولو بالرانو ښه بالینګ کړی او خاص کر رحمان الله ګربز پکې بهترین پرفارم شو کړی او رحمان الله ګربز سره چې کوم ابراهیم زدران په سټارټ کې اوپننګ سټارټ واغستو، بهترین سټارټ یې واغستو. نو کله چې اوپننګ سټارټ ښه واغستل شي، ورسره بیا وروستو بیټسمنان هم زړور لګي. نو پکار ده چې یاره افغانستان ټیم په دریم ون ډے میچ کې هم بهترین پرفارم شو کړی، څنګه چې په اولني ون ډے میچ کې پرفارم شو کړی. نو افغانستان د بریا په هیله باندې افغانستان ټیم ته به دعاګانې کوو چې یاره افغانستان ټیم دغه دریم ون ډے میچ وګټي او په دغه د ون ډے سیریز افغانستان ټیم په خپل نوم باندې کړي. ګینې که ایرلینډ ټیم دغه میچ وګټو، سیریز به یو سره برابر شي، بیا به هم مزه ونه کړي. افغانستان ټیم به دغه سیریز مطلب لاس لړ شي، سیریز به یو سره برابر شي. د افغانستان په کوربتوب باندې دغه سیریز کېږي چې افغانستان په خپل هوم ګراونډونو باندې دی، افغانستان په خپل هوم ګراونډ باندې دی. دعاګانې به کوو افغانستان ټیم ته چې افغانستان ټیم دغه میچ وګټي او افغانستان ټیم دغه سیریز کې کمبیک وکړي او سیریز په خپل نوم باندې کړي او سیریز کې وایټ واش یا کلین سویپ مطلب ورکړي ایرلینډ ټیم ته. نو د افغانستان د بریا په هیله باندې دعاګانې به کوو انشاءالله. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، په دې وجه باندې شیر کړئ چې یاره ملګري خبر شي افغانستان دریم ون ډے میچ چې کوم دی هغه ډېر زیات مهم دی چې هغه دپاره ملګري دعاګانې وکړي او ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي چې افغانستان دغه ون ډے میچ وګټي او سیریز په خپل نوم باندې کړي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت لرئ. د الله په امان.